کلیوالي یا ټاینس کرکټ هغه لوبه ده چې په افغانستان کې یې له تیرو څو کلونو را په دې خوا بېساری شهرت موندلی دی. لغمان د هغه ولایتونو له جملې څخه دی چې کرکټ پکې خورا مینهبال لري. تنکي ځوانان او زلمیان یې د تفریح او ساتیرۍ لپاره لوبه کوي. خو د همدې سیمې یو اوسېدونکی خان آغا عثمانزی بیا وایي که ورته زمینه برابره شي نو له ډېرو ځوانانو تمه شته چې راتلونکي ته په نړیوال کرکټ کې د افغانستان استازیتوب وکړي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ ټینس بال کرکټ کوو نو دلته موږ سره ښه استعدادونه شته. که چېرته دوی سپانسر سي حمایه سي د کرکټ بول لخوا نه نو دوی کولی سي تر ولایتي کچې ولایتي نه تر 19 کلنې طالب ټیم نه تر ملي ټیمه پورې ورسي. که چېرته دوی ته یو ګراونډ جوړ سي د هاډبال دوی حمایه سي هاډبال کرکټ په دوی باندې وکولی سي نو دوی به آینده لپاره ښه کرکټران وي. که څه هم دوی د کرکټ د نړیوالو قوانینو پوره خیال نه ساتي خو دلته بیا ځینې لوبغاړي شته چې هره ورځ د کرکټ د زده کولو لپاره همدې میدان ته راځي. زه هره ورځ دغلته راتلم اکاډمي کوم غواړم چې ملي لوبډله کې لوبه وکړم ولوبېږم. دوی یو څه مجهزه دي، ښکلی میدان او د لوبې اړین وسایل له ځانه سره لري خو دا امکانات د دوی د پرمختګ لپاره بسنه نه کوي. شاهد هیرو دلته لوبه کوي خو هیله یې دا ده چې په لغمان کې د نوي جوړېدونکي میدان چارې ژر تر ژره پای ومومي. لغمان اکثره خلک وایي چې لغمان کې هوا ډېر ښه ده کرکټ لپاره ځکه د مشرقي زون هوا کرکټ لپاره ډېر ښه ده. موږ هره ورځ دغه میدان دی موږ ګراونډ ته راځو دغلته لوبې کوو او خپل تمرینات پکې کوو او راتلونکي کې غواړو چې موږ نه ښه غټ پلیران جوړ شي لغمان په ساده استعداد موږ کې پیدا شي. او بله هیله هم دا ده کرکټ بورډ نه چې دغلته راتلونکي کې اکاډمیانې جوړوي پاس بل میدان هم شته. دغه اکاډمیانې چارې چې موږ ته لږ زر خلاص کړي همدونه به بهتره وي. لوبې او بوختیاوې انسان له نشهیي توکو، قاچاق او په ټولنه کې له بدو کړنو ساتي. کرکټ په دې سیمه کې ډېر ځوانان او کاروباري خلک سره راټول کړي دي. دوی خوشحاله دي او د ژوند په اساسو شرایطو کې مسکاوې تجربه کوي. حکمت الله صداقت، لغمان.